بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي تا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 102 नंबर आयात। दे आयातुनो मुबारको तफसीर और शान नुज़ूल की बाज़े रिवायतुना द बाज़ खल्क़ को मुख्तलिफ किस्म शुकूक और शुबहात दागे जवाब दे। बाज़ बेवकूफ़ खल्क़ को कि अग़ीबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ता द जादू निस्बत को यहूदियानु दगा खलक अल्लाह पाक दे आयातुन के द सुलेमान अलैहिस्सलाम सफाई बयान करेला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नौ करे। दे आयातुन के द यहूदियानु दा बदी बयानवल मकसूद दे कि द्वीबा जादू को और ब्या ब्या द जादू निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक हो। यो ज़माना वा कि पागे के पैराक के पबाबिल खार के द जादू डेर चर्चा वा। द जादू असरात आम शिवु न द जादू हकीकत और द पैगंबरानो द मौजज़ो हकीकत दा पद आम खल्क बांधे गड़बड़ शो फर्क नशो के दे प आवामो के आवाम दा फर्क नशो कोले कि जादू कम दे और मौजज़ा कमरा यो ख्वाब जादूगरो जादू को प जादू बांधे नाशना कारुन बे उकरन
بل رخته پیغمبرانو بخپله معجزه ښکاره کړله. نو د پیغمبر د معجزې او د جادوګر د جادو فرق عوامو نشو معلومولی. اوس پیغمبر که دا فیصله کوي نو هغه به د جادو حقیقت هم بیانوي. جادو کول کفر دی، نو دغه د کفر الفاظ دا به هم بیانوي چې په دې طریقه باندې کار وشي، داسې الفاظ وویلی شي، دا خبره دا به جادو وي. نو د پیغمبرانو خولې مبارکې وي د جادو د دې ګنده الفاظو نه الله پاک هغه خولې مبارکې پاکې ساتلې. نو نقل کفر نباشد، د کفر نقل کول کفر نه دی، خو خدای پاک پیغمبران د دې خبرې نه بچ کول. نو دوه فریقه چې یو بل سره اختلاف لري هغوی خپله فیصله په خپله باندې نشي کولی، بلکې یو درېمګړی فیصله کوي. نو درېمګړی الله پاک فرشتې مقرر کړلې. هغه فرشتې راللې او خلقو ته د جادو حقیقت بیان کړ چې په دې طریقه باندې وي نو دا به جادو وي، او که دغه طریقه نه وي او یو نیک انسان یو متقی او پرهیزګار بنده چې د نبوت دعوه لري د هغه په لاس یو کار وشي نو دې ته معجزه وایي. دې کار د پاره دوه فرشتې الله پاک راولېږلې په بابل ښار کې. د یو نوم هاروت دی، د بل ماروت دی. نو هاروت ماروت دوه فرشتې وي، هغوی به خلک پویول او دا به یې ورته وي چې دا موږ کومې خبرې د جادو تاسو ته ښیو، ګورې موږ زموږ خپل راتګ هم دا برای امتحان. نو دا خبرې د کفر دي او کافر کېږه ما، اسې په حقیقت ځان خبر که او کافر کېږه ما. دې خلکو به ورته من خو د خیر ښېګړې په خیال باندې زده کړه کوو او کافر کېږو نه، بیا به هغوی ورته د جادو طریقې وښولې. سحر او جادو داسې اثر ته ویل کېږي چې د هغې سبب ظاهر نه وي، هغه سبب معنوي وي، لکه خاص کلمات او الفاظ د هغې اثر، یا د غیر محسوس چې محسوس کېږي نه، د غیر محسوس چیزونو اثر، لکه پیریان، د پیریانو اثر، مسمر اعظم وغیرہ. د جادو قسمونه ډېر زیات دي. او عام عرف کې جادو هغې څیزونو ته وایي چې په هغې کې د جناتو د دې شیطانانو عمل دخل وي. د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې سحر او جادو هغې امر عجیبه ته وایي چې په هغې کې شیطانان خوشحاله کړي شي او د شیطانانو نه امداد حاصل کړي شي. بیا د شیطانانو د رضا کولو مختلفې طریقې دي. کله شیطانان په منترونو باندې خوشحالیږي چې په دغه منتر کې د شرک او د کفر الفاظ وي، د شیطانانو پکې صفتونه وي، د ستورو عبادت وي، نو په دې شیطان خوشحالیږي. کله داسې عمل اختیار کړی شي چې هغه د شیطان خوښ وي، لکه ناحق قتل وکړي شي، بیا د هغې وینه استعمال کړي شي،
یا پا نجاست کی پا جنابت کی اسے دل کیگی دا پاکین بند ځان لري ساتي نو پدې سيدنو شیطان خوشاليږي لکه فرشتي پاکي دي په خپل خپل کارونو په تقوا پرهیزګارۍ پاکیزګۍ باندې خوشاليږي د بدبوئي او د نجاست نه اجتناب او په ذکر د الله خوشاليږي نو شیطان پلیت دې په پلیته خوشاليږي نو د شیطان امداد پدا سے اقوال و افعال باندې حاصل کړی شي چې په کوم شیطان خوشاليږي نو دیو جنا سحر او جادو داسې خلق کوي چې هغه اکثر ګندا نجس او ناپاک وي د الله د نومونو نه لري وي خبيث کارونو عادت وي اکثر خزه په حیض کې او په نفاس کې جادو کوي په دې شیطان خوشاليږي بیا په دې سحر او په جادو کې قسمونه دي یو قسم داسې دی چې صرف نظربندي وکړي شي نظربندي بنده ته یو خیال راځي حقیقت کې هیڅ شی نه وي صرف خیال وي تخیل ورته وي لکه دا بعضې منتریان خپل د لاس صفائی کوي چالاکی کوي او د عام خلکو د نظر نه یو سیز پټ وي یا قوت خیالیه مسمرزم وغیرہ په دماغ باندې اثر اچي نو سترګو ته داسې محسوسېږي چې زه څه وینم او نور څه نه کله دا کار د شیطان په اثر باندې کېږي او چې پچا دغه اثر وشي نو دغه دل او دماغ وایي چې فلانې کار کېږي نور هېڅ شی هم نه لکه د فرعون جادوګرو چې په خلکو جادو وکړ الله فرمایي سحروا اعین الناس د خلکو په سترګو یې جادو کړی د خلکو په سترګو جادو شوی نور د دې جادو حقیقت نو نظربندي وه یخیل الیه من سحرهم انها تسعى د خلکو موسی علیہ السلام خیال کې راتلل چې دا ماران دی او منډې وي نور هغه امساګانې وي د لرګي جوړې وي او پړي ورسې وي مار ورونه خو یخیل الیه موسی علیہ السلام ته خیال کې راتلل چې انها تسعى دا منډې وي نور منډې لرګیو په ځای پراتو پړیو په ځای پراتو و موسی علیہ السلام ته خیالات نو دا نظربندي ده دویم قسم سحر او جادو داسې دی نظربندي وي چې په هغې کې د شیطانانو اثر وي نو دغه خبره قرآن ذکر کړې ده چې بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم الله وی زه خبر در کومه چې کوم خلکو باندې شیطانان نازلېږي هر بهتان تړونکي ګناهګار باندې شیطان نازلېږي او بل ځای فرمای لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر شیطانانو کفر کړو خلکو ته جادو خو په دې کې د شیطان اثر وي دریم قسم سحر دا سے سحر دے چې د یو شی حقیقت بدل شي یو انسان وی کہانی تی جوړ شي بل زناور تی جوړ شي امام مالک رحمت اللہ علیہ یو روایت راوړی دی قعقاع ابن حکیم نقل کوي د کعب الاحبار وی کعب الاحبار وی چې لولا کلمات اقولهن که یو څو کلمات دي دا نوي چې دا به ما کچره دا ما نه ویلې لجعلتني اليهود حمارا نو د يهوديانو و ما نه خار جوړ کړو
یو څو کلمات دي کما نه وي د یهودیانو برانه خر جوړ کړو. اوس د خر جوړول د دې لفظ مجازي معنا بے وقوف جوړول دي. د خلکو برانه خر جوړ کړو به بے وقوف کړو او حقیقت دار چې د انسان نه خرم جوړ شي. نو دې کې یو خبره دا ثابتېږي چې د سحر په ذریعہ د انسان نه خر جوړېدل ممکن دي. دویم دا چې د دې کلماتو لوستل د دې اثر جادو ختمي. کعب الاحبار دا اسرائیلیو او بیا مسلمان شو. نو هغه د بنی اسرائیلو زړې قصې به بیانولې. کعب الاحبار زړې د یهودو د بنی اسرائیلو قصې به بیانولې. هغه کې څه صحیح دي او څه پکې روان دي، غلط هم پکې دي. ډېرې قصې پکې د بنی اسرائیلو دروغ او منګړت قصې دي، د قرآن او د حدیث سره موافق نه دي. اوس هغه کوم کلمات به ویل چې په د جادوګر د جادو نه بچ شوی دی، هغه دا کلمات دي: اعوذ بالله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلقا وبرأ وذرأ. واذا الفاظ بموي قدام نوي نجات د يهوديانو برانه خر جوړ کړو. په سحر، جادو او معجزه کې فرق دی. د پیغمبرانو معجزې او د اولیاء کرامو کرامات عام خلق لیدلی دي. دیتا خارق عادت کارونه وي. د یو ولی کرامت یا د یو پیغمبر معجزه خارق عادت، د عادت نه ناشنا خبره یو کار کېدل. نو په ظاهره جادوګرو به په جادو باندې داسې علامې خولې، نو بعضې جاهلانو باندې به داسې التباس راغی، ګډوډۍ به پرې راغی. نو جادوګرو چې به کوم اثرات خول، بیا به د بعضې ناپوهو خلکو د جادوګرو تعظیم کو، فرق به نه شو کولی. وی دا زبرګ دی. نو دا جادو چې دی نو دی کې اسباب وی، په اسبابو کار کېږي. او کله هغه اسباب پټ وي نو بنده پې نه پوهېږي. او معجزه یا کرامت دا براہ راست فعل الله دا الله کار وي. اسباب طبیعیه پکې بالکل ني. لکه ابراهیم علیه السلام نمرودیانو اور ته ورواچو، دا اور څنګه یخ شو؟ براہ راست دا الله یخ کړی دی. الله ورته حکم وکړو: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. اور یخ شو. نو دا معجزه ده. موجوده وخت کې یو سړی به په خپل بدن باندې بعضې دوایانې پوری کی او ابا اور ته ور ودانګي، اور به نه سوځي. نو دې دی کې په اور نه سوځېدل، دا په اسبابو باندې ځان بچ کړی دی. او ابراهیم علیه السلام باندې چې داروګان خو نو پوره کړي، هغه براہ راست فعل الله دی. نو دغه معجزه شوله. او چې کوم بنده په بدن ځان له داروګان پوری کی او بیا اور ته ورځي، نو دا معجزه نه ده. دا فرق شو د خارق عادت. نو معجزه براہ راست دا د الله کار دی. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. میدان بدر کې 1000 کافر لخر، پیغمبر علیہ السلام یو موټی خوره شګه اغشتله، هغه وویشتله او هغه خوره شګه د 1000 کافر لخر
سترګو ته رسېدلې ده د یو سترګو ته رسول دا د بنده کار خو نه دی. الله ورته وایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. هغه موټې خاوره شګه چې تا ویشتې نو تا نه ده ویشتې، ولکن الله رما، الله ویشتې ده. نو معجزه او کرامت فعل الله او جادو دا په اسباب باندې وي. معجزه یا کرامت د داسې خلکو په لاس کار کیږي چې هغوی کې تقوا، پرهیزګاري او ښکل اخلاق پکې وي، او جادوګر د اکثر ګنده او ناپاکه وي. که یو د دروغو سړی هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړي، د معجزې دعوه وکړي چې زه معجزه ښیم، د هغه په لاس په جادو اثر نه کوي. نو چې د معجزې دعوه کوي نو د دې دروغجن جادو نه چلیږي. که دې ډېر سخت جادوګري جادو به نه چلیږي. چې د معجزې او د پیغمبرۍ دعوه نه کوي، دا نه وایي چې زه معجزه ښیم، نو بیا جادو ښکاره کېږي. په پیغمبر باندې جادو کېږي، نو په پیغمبر جسمانی طور جادو کېدی شي. لکه پیغمبر باندې د توري گزار، د غشي گزار، د نیزې گزار کې زخمی کېږي، نو د جادو گزار کړي په اوګه نو دام اسباب دي. لکه چاله چاکو باندې خوږیږي، نو دا جادو دا الفاظ او ادا عمل کول دام یو سبب دی، نو بدن ته تکلیف رسیدي شي. لکه څنګه پیغمبر علیه السلام باندې جادو شوی، نو دا اخیری دو صورتونه دا نازل شو، په دې د جادو اثر ختم شو. خو په پیغمبر د دین په کار کې جادو بالکل اثر نه کوي. د دنیا په کار کې په جسم او په بدن باندې اثر ممکن دی، خو د عقیدې په لحاظ، د دین د احکامو په لحاظ په پیغمبر باندې جادو بالکل اثر نه کوي. د جادو بعض احکام خالص کفر دی، او د جادو بعض کارونه گناه کبیره ده، بنده پہ کافر کېږي نه، خو غټ ګناهګار دی. او پاتې شو تعویذونه کول او ټوټکې کول، چې بعض عاملان یې کوي. نو که د جناتو نه، د شیاطینو نه پکې امداد اغشتی شي، دغه کوډې، جادو، تعویذ، ټوټکې دا په حکم د سحر کې دي، حرام دي. او که الفاظ داسې وي چې د هغې معنا معلومه نه وي، یا د شیطانانو د بوتانو نه پکې امداد اغشتل وي، نو دا هم حرام. بابل خار نه علاوه نور ځایونو کې جادوګان وغیره به کېدل، دا ټول حرام. او که یو بنده په تعویذ کې قرآني الفاظ، دا احادیثو الفاظ لیکي، نو دا جایز دی. خو د جایز مقصد د پاره به تعویذ وغیره کې، او ناجایز مقصد د پاره دی وکړو، نو ګناهګار به وي. تعویذونه احادیثو کې شته، د قرآن او د حدیث موافقو تعویذونه شته. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیثو کتابونو کې دا غي روایت راغلی دی چې کوم واړه هغوی به سبق ویلی شو، نو د احادیثو کې د تعویذ الفاظ به ورسره یاد کړي چې دا وایه دغه تعویذ چې چا به ویلی نشو، هغه نه به یې ولیکل او په غاړه کې به یې ورته ور واچو، دا تعویذ. صحابه وخت کې تعویذ استعمال شوی دی. تفسیر حقانی دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اخیری دو سورتونو په تفسیر کې لیکلي دي چې د تعویذونو، د صحیح تعویذونو د جواز د پاره څومره احادیث دي چې راټولول یې نشم.
او بعضې کارونه داسې دي چې نه خو هغه جادو دی، جادو هم نه دی، او نه هغه صحیح تعویذونه دي او دمونه دي، بلکې چل ول او دوکه او فریب دی. لکه بعضې تعویذګر، بعضې دمګر د خلکو نه پیسې اخلي. یو زنانه لور بوتلله، یو دمګر او تعویذګر له یې وروستله، نه هغه خپلې سترګې پټې کړه او څه چل ولې وکړه، ووایي چې په دې 4 پیریان دي، 4 پیریان دي. نو وی دا به زه به ترې پاس وم. دا زنانه ورته وایي چې دا 4 پیریان دا چې پاسه نو څونه پیسې شکرانه په څونه والې. هغه وخت کې ارزاني ورته 40 روپۍ به واله، 10 روپۍ پیرې پاس وم. وایي چې ما سره خو دونه نشته دی او دا 20 روپۍ رانه واله، بس مهرباني وکړه. وایي نه چې 20 راکړې نو بس به پاس وم، 2 دی 2 پیریان به ترې پاس وم. هغې وایي تا 2 پې پاسوم. نو دا چلګر دی ورته وایي چې 2 پاسوم او 2 پاتې شم، دا پاتې به یوازې دي به خفوي، نو بیا به ګورې چیړ چار زیات کوي. نه ګورې، نه پیر صاحب ګورې دا کار مه کوه چې چیړ چار. وایي ښه نو پوره سلمې اخلا کړه، نو بیا به ټول پاسوم، چې چیړ پکې وي نو 2 مه پرېږده. وایي ښه زه 40 واله. نو بیا ورته چې ستاسو مخکې پیریان پاسوم او که نه پیشي شاید پاسوم. نو هغه ورته چې مخامخ زنګ مخکې پر وي ستا مخکې خو به پرزول کېږي، اوس بیا پرزوي را پرزوي. نه نه پیر صاحب دا کار مه کوه، پیشي شاید پاسه. نو 40 روپۍ هسې واخېستې څه ایسل پې نو یو پیرې هم نو. نو دا چلونه ولونه دي. دې دی کې نه جادو او نه د قرآن او د حدیث دم درود وغیره. او بعضې داسې دي چې پتا چا څه کړي دي او په پیریانو په خاپیرو بیا راوباسو. نو دغه پیریان او خاپیري دغه ګپ لګوي چا در باندې څه کړي دي، چې دا کم کس یې راوباسي همده در باندې کړي دي. ده په بډه والي دی، لږ سات تل په بډې له چک ورکړي، په چک بیا راوباسي، وي دا خاپیرو راوباسو. د یهودو بني اسرائیلو به وي دا پیریان دا جنات عالم الغیب دي. جنات عالم الغیب نه دي، ایس علم ورسره نشته دی. څنګه چې تاسو وینئ نامعلوم وي درته، چې نه ویني درته نه دی معلوم. دغسې پیریان چې څه ورته په سترګو ښکاري معلوم دي، چې کوم یې نه دي لیدلي ورته نه دي معلوم. عالم الغیب نه دي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تابعداری کول دی یهودیانو، دی بنی اسرائیلو تابعداری کول ما دا اغی جادو تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، چلوست با شیطانانو پا حکومت پا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی. وما کفر سلیمانو، جادو نوکر سلیمان علیہ السلام، ولیکن الشیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر و جادو کرو. جادو کول کفر دی او سلیمان علیہ السلام جادو نو کړي، کفر نو کړي. یعلمون الناس السحر، دی بتعلیم ورکو خلق ته د جادو. دا سلیمان علیہ السلام په زمانہ کې جادوګرو جادو کو، دا هغه کتابونه لیکلو. سلیمان علیہ السلام هغه جادو کتابونه ټول تر راغون کړل او د خپل تخت د لاندې په ځمکه کې خښ کړل او په جادوګرو پابندي ولګول، جادو به نه کوي. دا جادو دا کتابونه څه زمانې پورې پراتو. سلیمان علیہ السلام چې وفات شو څه زمانه تېره شوله، وی شیطان خلکو ته چې دا تخت لاندې د ځمکه وکنه کتابونه پراتو غیره وبستل. وی سلیمان علیہ السلام چې دا دومره لوی حکومت کو په انسانانو، په حیواناتو، په هوا، په اوریاض، دا ټول حکومت کو دی جادو په زورې کو. او بیا د هغې چرچه شروع شوله، بیا جادو.
वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन वत्तबऊ मा उन्ज़िला अलल मलकैन। दे यहूदियानो ताबेदारी कवल मा द अग जादू उन्ज़िला अलल मलकैनि कि नाजिल शुरू पर दो फरिश्तों बांधे बेबाबिल हारूत व मारूत बाबिल खार के हारूत और मारूत बांधे। हारूत और मारूत सिर्फ दे डरागलू कि दे आम खल्कता द जादू और द मौजिज़े फर्क का रखी। द जादू द तालीम द पारनूर आगले मुस्तकिल से खल्क त जादू खई बल्कि खल्क त फर्क को खई कि पदे दे तरीक़ों शिनु दा जादू दे जान के साथा और कपदे तरीक़े नु दा पैगंबर मौजिज़ा मना दे दे कि खल्क यो किस्सा करेगा कि बाबिल खार के दो फरिश्ते रागले वे वही सल रागले वे नागो दक सदा व पदे प्रुद बे मतलब द दरो के सर चले और दो फरिश्ते वे रागले वे हारूत और मारूत और ज़ोहरा और डमवा और बागे बाले आशिकान शुरू द्वारा फरिश्ते अगे ने मुतालबा उकला अब आगे होते शराब उसको शराबी उसकल बिया बुद्ध सीजदा उकला बिया दे सरे बदकार को बिया चाउली दागा सड़े अगे मल को कत्ल एक द टोल के सपा फरिश्तों पछे जोड़ शेवेरा और बिया चे पदान पीछो होमन को फरिश्ती दा दोना घटो गुनाह मुको दा बस कीगी नु यागे वक्त के पैगंबर ते हुए चो उस्ता दमन लपारा सफारश का अल्लाह तस्वाद कुली अल्लाह दागा पर सफारश माफ को खोते जी या पर दुनिया के सजा दर को मो या पर आखिरत के वाह या कम सजा दर कमा वे दियोते जे दुनिया दा सजा खला और आखिरत सजा नम पोसाता ये बाबिल खार की ओ क्वीरी और पागी क्वी की सो कोई च द जबे ने जोड़न निकलो सो कोई द सर द वेख्तो ने जोड़न निकली दी और क़यामत पूरे पागी क्वी के बस जोड़न नी जाए सजा और मौजूदा जमाने दा खजे वही वे नमाज वतन दा वितर ना वक्ता ओके कमे पोरजी दी वितर नी कड़ी नो दक्का वक्त के दार वेख्तो ने जोड़न नी प्राणस दीवी ये वितर लगरतो के देर साथे द जोड़न दोड़ ना बच तारा वितर पूरे बाबी अजवाड़न नी चित्त वितरो कि बिया रा खटोल पकल वितरू न कई लगियारी द चा पवित्र बे अजवाड़न नी द चा पवित्र बे प्रीति और टोल दुनिया बांधे यो शांति दाश पम रवाना दो रोज रवाना दा हर वक्त पटोल दुनिया की शपरो हर वक्त टोल दुनिया के वास्ता लचा पवित्र बजवड़न दी के प्राण दी शी दा खबर दरूग दी फरिश्ते चिरिन नाफरमानी न कई ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून फरिश्ते यो सात दस्तर को दरब उम्र सात नाफरमानी न कई बताओ पद चा दरूग वही दी दा हारूत मारूत दा किसा चपा ज़ोहरा बांधे मैन शो अगी सरदार सोकल और अगे ते इसमें अजम अजदक और सलोरम आसमान तक कुवम आसमान तो खतला आसमान के अगा जलीगी ना जलीगी ना गडमालता और से रबिया जोड़न दा टोले के दा दरोग दाम दा काबुल अहबार पर रिवायात की राज़गी काबुल अहबार निष्कदा किसा वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत ये यहूदो ताबेदारी कवल अम्मा दा अग जादू उन्ज़िला अलल मलकैनि कि नाज़िल शुरू पर दो फरिश्तों बांधे बिबाबिल बाबिल खार के हारूत व मारूत इधर यो फरिश्ते नुम हारूत और दबल मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन दे द्वारो बतालीम नवर को हित जाता हूं हत्ता यकूला तरदे चिद्वारो बओवेल इन्नमा नहनु फितनतुन बेशक जमंग रातल यो इम्तिहान दे फला तकफुर न काफिर के गमा दे यहूद बते जादूस दको नारी बोते गोरे जमंग रातल चिदिन दा इम्तिहान द पार दे न जादू गोरे जदन के और असन पदी चाहता नुकसान और असे और असन द ईमान न पे खलास नशे दबो न यरब खुद पे सिर्फ द हक और द बातिल फर्क मालूम होगा और जमान जादू द अमल सर सकार नहीं वमा युअल्लिमान मिन अहदिन
دیب تعلیم نور کو دے دوارو فرشتو من احد حجاتهم حتی یقولا تردی چی بے وطویل انما نحن فتنتن بے شک زمن راتگ زمن دا وجود پدی دے کہ فتنتن برائے امتحان دے فلا تکفر نفست کافر کے گما فیتعلمون منهما پس دے یہود بزدک والذی دوارو نما اغیر یفرقون به بین المرء و زوجی چی جداوالی بیرا وسط پدی جادو باندے بین المرء و زوجی فما بین دا خضی او دا خاون کی دا خاون او دا خضی منز کی بے پی جدائی را وسطا ہر سوک دا کار کئی کہ پتاویزونے کئی او کپا جادوے کئی چی دا خضی او دا خاون منز کی جداوالی راولی دا غٹ گناہگار دے دا خض و دا خاون پا منز کے تعلق خساتل شریعت حکم کرے دے کہ خض و خاون نے یو بل سر دے خط تعلق خساتی دوارا یو بل سر خوشالے اور دا خض و دا خاون پا منز کے اختلاف را وصل دا شیطان کار دے نکسو پکوڑ جادوگانو جدائی راولی و کپتاویزون راولی دا شیطان دے وہی شیطان سمندر دا پاسا تخت لگولے وی غٹ شیطان ابلیس اور خپل بچی را جمع کی داغی کارگزاری او رہی نو بچو چے کم کارنامی کری ناغوتا وہ رہی غٹی غٹی کارنامی دے بچو کری اور دے مشر شیطان تے وہ رہی خط یقا شمات ایسر لدی گئی اس کا بندر کر قومون بے جنگولی دو ملک بے یو بل سر جنگولی وی زمان رکشو یو شیطان را مخشی او ما دا خض و دا خاون پمنز کے اختلاف را وستو تردی چی خضر نے پہ طلاق اکرا وی دا غٹ شیطان دا ورکوٹ شیطان جان ترا سرغار بازی شاباس تا سم کار کرے دا غٹ کار دیو کو خضر خاون دیو بر سر جدا کر وی دے تا غٹا کارنامو وی دا ابلیس نو کم خلق چی پا کوڑ جادوگانو پا تاویزون دا خض و دا خاون پمنز کے خفکان پیدا کئی دام شیطانان دی پام کوئے چپ دا کارو نکے لانی زیتا بلا شو بے سخت کوٹ گر جادو کر تاویزو نکی دا پلانے اور دا پلانی منز کی با اس لگ ساتھ کے با جنگ جگڑا قتل عام بجوڑ کی دا سے تک پا تک کئی دا خراب خلق دی جدا کارو نکی دا محبت والا کسی یو بلسر مینا محبت و پیار پیار آشی جدا نشکور دا جدائی دا بالکل مکاوا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين نودوی رسون کے ضرر رسون کی به پدی جادو من احد حجاتهم الا باذن الله مگر په حکم دا الله کہ اللہ نغواړي ضرر څوک نشي رسولي ويتعلمون بذكول ما يضرهم اغسچ دوی تبه ضرر رسو ولا ينفعهم وفيد به وطن رسولا ولقد علموا فتحقیق سر دوی پویدل لمن اشتراه چچا جادو اختیار کو ما له فی الاخرت من خلاق نبید دا پارا پا آخرت کے صبرخا ولبئس ما شروا به انفسهم دیر ناکار دے اغسید شروا به انفسهم چی دوی پی قبلانو نخرج کئی لو کانو یعلمون کاش کچری دوی پوئی دے ولو انہم آمنو کچری دوی ایمان روڑے وے واتقوا او تقوی اختیار کرے وے لمثوبۃ من عند اللہ خیر خامخا اجر و ثواب دا اللہ دا طرف نبی لپارا بہترو لو کانو یعلمون کاش کچری دوی پوئی دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.